ستا نوم څه شی دی؟ زما نوم نعیم الله خان. نعیم الله خان دی. ستا د پلار نوم څه شی دی؟ اولیا آغا. دغه دی ستا کور چیرې دی؟ ما کور شهید سره. ښه په بلدک ولسوالۍ وه. کور دې په شهید کې دی؟ دغه شیان چې اوس نیول سوي چې دا دې پراته دي مجاهدین دارله چې موږ ته راپورته کړل بیا دا شیان لاس په لاس ونیول شول. نو دا شیان د چا وه؟ تا ته چا درکړل؟ دا شیان د بلال دي. ښه بلال بیا څوک دی؟ بلال د سلمیار ملګری دی. دوی ویل دا په کابل کې مشت وو. دا چې توکو در هغه به مشت یو شی راجوړ کړي زه به یې درم دا هلته یې راخرڅ کړه. ما ول راوړی ایښې نو په چاپو کې نیسه بیا یا یو په وطا کې پراته دي د امریکایانو ده. د امریکایانو پاتې شوي دي څه یې مات کړي وو دغه څه به زه درومه ته یې راخرڅ کړه زه به یې کوزده یو شی په وکړم طالب یم مفلس یم. ما ول راوړه دغه وایي چې دغه خلکو وکتل نو د ده خپله خبره د سودا مو سره شروع خبرې ګډې شته په ټلیفون کې دا ریټ باندې دوی سره شروع وله. دا دربینان بیا د چا دي؟ دربینان هم د دوی دي. دربینان هم د دوی دي. بله ځای ما وکتله نو نن بیا راوله. دغه بل نفر بیا څوک دی؟ کوم نفر؟ د څنګه شناست؟ دا پېژنم نه دی وایي سلمیار ورور دی که څوک. زما نن اوله وه دا دربینان ته راوله. ستا نوم څه شي دی؟ زما نوم حافظ عبدالغني. حافظ عبدالغني. ته د سلمیار ورور یې؟ ته په دغه موضوع خبر وې؟ یا چې زه خبر وم دا زما کوم ځای ګډ کړو چې زه په دا شیان لاس. تا ته چا وویل چې دا شیان ور وه؟ بلال ته وویل. بلال درته وویله؟ دغه دی ما ته بلال راوړي دي دا شیان. دا دربینان ستاسې په وطا کې پراته وه ته راواخیسته؟ په وطا کې پراته وه بلال. چې موږ تا ته زنګ ووهلې په دغه ګړي کې باره ته راواخیسته د وطا که څه؟ د وطا که څه لاندې کمرې دي څوک راغلي دي زموږ وطا کې لاندې نورې کمرې دي په دا کې پرتې وې. ما ته خپله ولاکه را معلوم چې چیرې پراته دي. ما ته په ټلیفون اول شول ورڅه پلانکي زیږې کې د کڅوڼو کې دا شیان پراته دي سره واخه د بنې سړی ټلیفون سره کوي دا ته بیا په لاس نور ته په موضوع نه وې خبر؟ نه زه په شین خبر چې په خبر یم بیا ما کوم ځای کار کوي چې زه په داسې کې باندې ځان دغه کوم بدنامه